د الله تبارک وتعالی څخه سړی هر ځای وبیریږي. د انسان په ژوند کې بعضې داسې مواقع وي چې سړی یوازې او تنها پر یو ډیره لویه او غټه ګناه باندې موقع ورته مساعده وي، او بعضې اوقات کې انسان ته داسې یوه موقع وي چې یو انسان یو ډیر لوی عظیم د خیر کار کولی، خو دغه د خیر په کار باندې صرف او صرف الله تبارک وتعالی خبر وي. کله ناکله یو انسان داسې وي چې بعضې کارونه بعضې اعمال د مجبورۍ څخه کوي، خو کله ناکله بیا داسې وي چې بعضې خلک بعضې کارونه کوي صرف او صرف د الله تبارک وتعالی د خوف په خاطر. در ټولو بهترین عبادت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه چې موږ ته ښوول سوی دی، هغه عبادات دي چې صرف او صرف د الله تبارک وتعالی د خوف په خاطر وسي. په قرآن عظیم شان کې الله عز وجل په مختلفو آیاتو کې موږ ته دا ځای ښوولی دی چې الله جل جلاله تاسې څارنه کوي، الله جل جلاله په نګراني کې یاست تاسې چې هر ځای تاسې یاست. که د انسان حالت د خوشحالي، د انسان حالت د غم وي، که د انسان حالت د خپل طبیعت وي، که د انسان حالت د مجبوري وي، که د انسان حالت د صحت وي، که د انسان حالت د مریضي، په ټولو صورتو کې د الله جل جلاله په نګراني کې انسان. قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی فرمای ان ربک لبالمرصاد، د الله تبارک وتعالی په نګراني کې د انسان. الله جل جلاله انسان ته د انسان پر ټولو حالاتو باندې الله جل جلاله خبر. د بعضې اولیاء کرامو، د بعضې صوفیانو، د بعضې د الله جل جلاله د رښتیني دوستانو عادت دا رقم وي، کله چې په مشکل کې وي نو هغه د خاص مشکل دعا د الله تبارک وتعالی په دربار کې نه، بلکې مزید د دغه مشکل په وخت کې د الله تبارک وتعالی حمد ادا کوي. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال. بس دا کلمات وایي، ځکه د دوی دا یقین دی، د دوی دا ایمان دی چې زما رب زما په ټولو مجبوریو خبر دی، زما رب زما په ټولو تکلیفو خبر دی، زما رب زما په درد، زما په غم، زما په مجبوریو، زما په تکلیفو زما رب ډېر ښه خبر دی. نو ځکه نه وایي چې الله زل دغه مشکل سره په عذاب. قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی وایي د انسان کله یو چاته ګوري، دا د سترګو په اړولو باندې راړولو باندې یو انسان یو چاته وګوري او په کم نیت ورته وکتل، الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله وساتي. کله کله د انسان کتل د خیانت وي، لکه سړی د یو چا سره مقصد دا وي چې د ده سره دوکه وکړي یا غلا ځینې وکړي یا یو بل تکلیف ورته ورسي، نو دا سړی چې دا کتل کوي دا کتل یې د خیانت دي. کله کله د انسان کتل د خیانت وي د محرماتو په لیدلو کې، هغه څوک چې د هغه لیدل تا ته نه دي روا، الله حرام کړي دي، خو ته د هغو خلکو کتل کوې، د هغه انسانانو کتل کوې، نو دغه کتل دي د خیانت دي. دویم شی دا دی، یو ظاهرا سړی خلکو ته څه ښکاره کوي، یو د انسان په باطن کې یو څه دي، ظاهرا ته څه وایې او ستا په زړه کې چې څه دي، په دې دواړو باندې الله جل جلاله خبر. یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، الله په خاینو سترګو خبر دی چې تا سترګې یو چاته ورواړولې د څه، کله کله د جاسوسي په نیت سړی په چا پسې ګوري، تجسس یې کوي، تو درېدی څه کوي، د څه وکړل، د چیرې ولاړی، دا د تجسس لیدل دي، نو دا هم د خیانت سترګې دي. او دغه رقم د انسان د سینې او د زړه حالت ظاهرا دی کیفیت او حالت یو دی، په باطن کې د الله د دین درد نسته در سره، په خلو باندې د الله د دین نارې وایې، په زړه کې د الله جل جلاله په دین خوا نه بدېږي، په خلو باندې دا وایې چې زه مخلص یم، د الله سره وفادار یم، خو په باطن کې د الله په سینه خبر دی چې ستا سره هېڅ د الله د دین غم نسته. نو الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې موږ ته په دې ځای سر راخلاصوي. انسان خو چې دی، انسان به بار بار تنبیه به انسان ته ورکول کېږي، که انسان دستي بغاوت ځینې کېږي. الله په قرآن عظیم شان کې موږ ته دا وایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. انسانانو د سترګو په اړولو راړولو هم زه پوهېږم، او ظاهرا چې هر رقم ځان ښکاره کوي، خو په باطن کې چې د څه دي، په زړه کې چې د څه دي، الله په دې خبر دی. او دا رقم په سورة حدید کې الله جل جلاله موږ ته دا ځای ښیي هو معکم اینما کنتم، چې هر ځای یاست الله در سره ملګری دی. د الله جل جلاله سره یوازیوالی نسته، چې هر ځای یې په مسجد کې یې که په کور کې یې، خلک در سره دي که یوازې یې، د قدرت او د طاقت خاوند یې که بېوسه یې، جوړ یې که ناجوړه یې، خوشحاله یې که خوابده یې، الله در سره دی. د الله تبارک وتعالی نگرانی در سره ده. د دې ټولو خبرو مقصد دا دی چې په هر حالت کې د الله تبارک وتعالی سړی به چې وبېرېږي، او دا در ټولو بهترینه بیره ده، دا در ټولو بهترین خوف دی. او دا چې په قرآن عظیم شان کې بار بار موږ ته الله جل جلاله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای د ایمان والاو د الله څخه وبېرېږئ، بار بار چې الله جل جلاله وایي هم دا ځای موږ ته ښیي چې هر ځای په هر حالت کې خالی د کمزورۍ د مجبورۍ په وخت کې د خدای څخه بیره نه ده.